بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، د سیرت النبی د خپرونې مینوالو زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د خوشحاله ژوند خاوندان اوسئ. قدرمنو دوستانو، د سیرت النبی خپرونه ده، نو غواړم چې په دغه خپرونه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او کورنۍ باندې وغږیږو، تاسو معلومات درکړو. نو په پیل کې راځم د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نسب په اړه باندې تاسو معلومات درکړم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بن عبدالله بن عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی، بن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی، بن عبدمناف چې اصلي نوم یې مغیره دی، بن قصي چې اصلي نوم زید دی، بن کلاب، بن مره، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فهر چې لقب یې قریشو قبیله همده ته د انتساب له امله قریش بلل کیږي، بن مالک، بن نضر چې اصلي نوم یې قیس دی، بن کنانه، بن خزیمه، بن مدرکه چې اصلي نوم یې عامر دی، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. دا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نسب و چې تاسو ته مو وړاندې کړه. یعنې دا که په عام ډول سره وویل شو، معنا دا چې موږ هغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تر څویم پشته پورې دغه نومونه چې موږ واخیستل، دا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نسب. اوس راځو په نبوي کورنۍ باندې بحث کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ د ده جد هاشم ته د انتساب له امله په هاشمي کورنۍ مشهوره ده. لکه څرنګه مو چې مخکې ویل چې د هغه شخص نوم قریشو د قریشو قبیله د همده ته منتسب شوی یا انتساب ورکړ شوی و. د نبوي کورنۍ د ده جد هاشم ته انتساب ورکړ شوی او د همدې له کبله په هاشمي کورنۍ مشهوره و. نو بې ځایه به نه وي چې د هاشم او له ده نه وروسته حالاتو باندې لږ رڼا واچوو. لکه مخکې مو چې وویل، هغه وخت چې بنو عبدمناف او بنو عبدالدار د سولې په نتیجه کې منصبونه سره وویشل، نو د سقایي او رفادي مسؤلیت د بني عبدمناف کورنۍ هاشم نومي سړي په غاړه واخیست. هاشم یو مالدار او معزز او هغه لومړنی شخص و چې په مکه کې حاجیانو ته شوروا او ډوډۍ ورکړې ده. اصلي نوم یې عمرو و، خو څرنګه چې ډوډۍ په شوروا کې میدوله، نو په هاشم مشهوره شو، ځکه هاشم میده کوونکي ته وایي. او د قریشو دواړو سفرونه چې یعنې د ژمي او د اوړي سفرونه همدغه هاشم رواج کړه. د ده په ژوند کې دوه پیښې رامنځته شوي دي چې غواړم په هغه باندې هم تاسو معلومات درکړم. یوه پیښه یې دا وه چې هغه شام ته د تجارت لپاره روان شو، خو کله چې مدینې ته ورسېد، هلته د بني عدي بن نجار کورنۍ له سلما بنت عمر سره واده وکړ. یعنې دا د ده ژوند کې هغه کوم تحول یا څه چې منځته راغلي یو دا و. همدلته څه موده ورسره پاتې شو، وروسته بیا شام ته لاړ، وخوځېده. دغه وخت یې ښځه حامله شوې وه. هاشم په همدې سفر کې د فلسطین په غزه نومي سیمه کې وفات شو. 490 کال کې زوی عبدالمطلب پیدا شو. څرنګه چې عبدالمطلب نوی تولد شو او پیدا شو، نو د ده په سر کې سپین ویښتان و. مور سلما شیبه نوم ورباندې کېښود او همدلته د پلار په کور کې یثرب کې د خپل زوی روزنه یې کوله او په مکه کې د هاشم له کورنۍ نه هېڅوک ورباندې خبر هم نه و. هاشم 415 لورګانې درلودلې چې زامن یې اسد و، ابو صیفي و، نطله و او عبدالمطلب، چې عبدالمطلب د ده له مرګ نه وروسته پیدا شوی ده. او لورګان یې شفا، خالده، ضعیفه او رقیه او جنه نومېدلې. عبدالمطلب په هاشم پسې سقایه او رفاده
لکه څرنګه چې مخکې ویلې چې وروسته سوله وشوه او دغه مسؤلیتونه سقایه او رفاده یعنې حاجیانو ته اوبه او د هغوی میزباني کول او خواړه ورکول او قدر عزت کول سقایه او رفاده له همدې نه بحث کوي چې حاجیانو ته اوبه ورکول د هغوی میلمستیا کول میلمه پالنه او د دې تر څنګ خواړه اوبه ورکول دې ته سقایه او رفاده ویل کېدل. نو د ورور عبدالمطلب بن عبدالمناف په غاړه ولوېده. مطلب هم یو شریف په خپل قوم کې د عزت او اعتبار خاوند خلکو یې خبرې منلې او د زیات سخاوت له امله په قریشو کې فیاض بالل کېده. شیبه بیرته راځو شیبه څوک یعنې عبدالمطلب چې کله په مدینه کې 10 کلن شو تره مطلب ورنه خبر شه ورپسې ورغی تر څو مکې ته یې راولي او ځان سره یې راولي. هلته چې کله لاړ خپل وراره یې ولیده ډېرې کلک په غېږ کې ونیوه ورته خوشحاله شه او له سترګو یې اوښکې راغلې. طبعا د ورور وینه د ده وراره په وجود کې غړېدله یعنې خپل لور به م ورپه یاد شوی وي خپل وراره یې م ولیده چې 10 کلن وه. ورغی تر څو دا یې ځان سره راولي. بیا عبدالمطلب ورته ویل چې تر هغه در سره نه ځم تر څو مې چې مور اجازه نه وي راکړې. نو مطلب ورغی او د ده مور ته یې ورته ویلې چې دا وراره مې را سره پرېږده چې بوی ځم. مور یې بیبي سلما یا سلما نه غوښتې چې ورسره لاړ شي. بیا ورته چې اجازه ورکړه دا د الله تعالی کور ته بیم د خپل پلار او نیکونو وطن ته بیم د الله تعالی کور ته بیم حرم ته به بوځمه. مور په دې سره په همدې ترتیب راضي شوه او دا یې له ځان سره راووسته. خپله سواره یې ځان سره سپور کو راوسته ځان ته جوخت یا نږدې په خپله سواره یې کېنولی وه مدینې منورې ته مکې معظمې ته راوسته په بښنې سره. د خپل تره تر روزنې لاندې وه تر څو مطلب د یمن پر ادمان نومې سیمه کې وفات شو. نو نوموړی مسؤلیت عبدالمطلب ته وسپارل شو. ده هم خپل قوم ته ټول هغه کوم خدمات چې د دوی پلرونو او ترونو کړي وه په لا ښه ډول سره یې خلکو ته وکول. بالاخره په خپل قوم کې دومره شرف او عزت خاوند شو چې پلرونه او اجداد یې هم هغې درجې ته نه ورسېدلي. یعنې خلکو ورسره ډېره مینه احترام او درناوی ورته کوو. خلکو د سره ډېر ښه برخورد درلود. کله چې مطلب وفات شو نوفل د عبدالمطلب په ځینو عبادتخانو باندې یا څه جایداد باندې قبضه ولګوله. په دې وخت کې عبدالمطلب مجبوره شو چې له خلکو نه کمک وغواړي. د خپل دوستانو یا عزیزانو یا د قوم مشرانو ته مراجعه وکړه. بیا هغو ورته ویل چې موږ نه غواړو تا سره د تا د تره په مقابل کې ودرېږو. یعنې ته وراره او کاکا یې خپلو منځونو کې سره جوړ لا شي. نو دی مجبوره شو چې خپلو ماماخېلو بني نجار ته یو څو شعرونه یې ولېږله چې په هغه شعر کې یا شفر و یا د کمک غوښتنه یې وکوله. په دې وخت کې مامای ابو سعد بن عدي له 80 سپرو سره را روان شو. د مکې په ابطح سیمه کې واړول. عبدالمطلب ورغی ورته ویل چې راځه چې لاړ شو کور ته. ماما ورته ویل تر څو مې چې نوفل نه وي لیدلی کور ته در سره نه ځم. یعنې ډېر په غوسه به وه حتما. نو هغه ورغی نوفل پسې. هغه هم په حطیم سیمه کې د قریشو له مشرانو سره ناست و چې ورغی. په دې وخت کې ورته ویل چې د دې کوټې په رب مې دی د دې کوټې د رب په نامه مې د قسم وي که چېرته زما خورۍ ته دغه حق او یا مشي بیرته ور نه کړې نو سر به دې په دې توره ووهه. نوفل چې ولیده چې دلته اوس یو مسلح سړي سره یو قوي سړي سره چې هغه سره هم لښکر و مخاطب یا مخامخ کېږي نو هغه ورته ویلې چې بلکل صحیح ده ما هغه بیرته ورکړه. او دا د قریشو مشران په ده باندې شاهدان تیر شوه. د هماغه چې ابو سعد د خپل خورهي کور ته یعنې عبدالمطلب کور ته لاړ 3 ورځې ورسره تېرې کړې میلمستیا یې ورته وکوله او د دې تر څنګ عمره یې ادا کړه. بیا بیرته مدینې منورې ته ستون شو. په دې پیښې پسې مناف د بني هاشم په خلاف له بني عبدالشمس بن عبدمناف سره تړون وکړ
او کله چې خزاع ولیدل چې بني نجار د عبدالمطلب ملاتړ وکړ نو ویل چې هغه د تاسې له اولادې نه چې ده نو د مونږ اولادې نه هم ده، یعنې پر موږ هم حق لري چې مرسته یې وکړو. دا ځکه چې د عبدالمناف مور له خزاعه کورنۍ څخه وه. نو همدا و چې خزاعه کورنۍ خلکو په دارالاندوه کې د نوفل او بني عبدالشمس په خلاف له بني هاشم سره تړون وکړ، او همدا تړون و چې بیا وروسته د مکې د فتح سبب شو. په دې اړه به نور تفصیلات په راتلونکي برنامو کې انشاءالله چې ستاسو درانه خدمت ته وړاندې کړو. د بیت الله شریف په امورو کې عبدالمطلب له دوو مهمو پیښو سره مخ شوی ده چې ډېرې مهمې پیښې دي، یعنې د سیرت النبي یا د اسلامي تاریخ کې دا ډېرې مهمې پیښې دي. غواړم چې په دې باندې هم دلته تم شو او په دې دواړو پیښو باندې معلومات تاسو ته درکړم. یو دا چې د زمزم کوهي کیندل و او بل د فیل واقعه وه. نو د دې پیښې لنډیز دا ده چې د زمزم د کوهي کیندلو چې عبدالمطلب په خوب کې د زمزم د کوهي په کیندلو باندې مامور کیږي، ټاکلی ځای هم ورته مشخص کیږي، نو هغه هم ورځي او هماغه مشخص ځای چې د په خوب کې لیدلی د هغه ځای رالوڅوي او دا د څا په کیندلو باندې شروع کوي. وخت چې دوی شروع کوي نو هغه ټول شیان یې پکې ولیدل، پیدا یې کړه. یو وخت جرهمیان چې په مکه کې اوسېدل، جرهمیان چې کله له ده ځای نه تله، په دې وخت کې دا د زمزمو څا بنده کړه، د مکې په منځ کې او کومې طلاوې وې، غرڅې وې، نور شیان چې وو هغه یې ټولې په همدې د زمزم په څا کې واچولې، څا یې بنده کړه. نو بیا وروسته له جرهمیانو نه عبدالمطلب په دې کار باندې مامور کېږي چې د زمزم څا راوباسي. نو دا وخت هغه ټول شیان پکې وموندل شو کوم چې جرهمیانو د هجرت په وخت کې پکې ښخ کړي وي. هغه تورې، زغرې، دواړه طلایي هوسۍ ټولې راویستل، تورې او هوسۍ د کعبې شریفې په دروازه کې نصب کړي او د حاجیانو لپاره د زمزم اوبه برابر کړي چې دوی استفاده ترې وکړي، یعنې ویې څښي. کله چې د زمزم څا راښکاره شوه، قریش عبدالمطلب ته ویلې چې په دې کار کې باید موږ هم له تا سره شریک شو. یعنې دا خو یو ډېر افتخاري او د معنویاتو له ارزښت نه ډک کار. قریش هم غوښتل چې په دې معنوي کار کې چې ارزښت یې ډېر اوچت ته باید ځان شریک کړي. نو په دې وخت کې عبدالمطلب ورته ویل چې په دې ماموریت باندې یوازې زه ټاکل شوی یم. خو هغوی ورسره مخالفت وکړ تر څو د بني سعد یوې کاهنې ته په محاکمې لپاره وتله. دوی په لاره کې وه چې الله تعالی وروښودله چې دا کار یوازې عبدالمطلب ته ځانګړی شوی ده او په همدې وخت کې عبدالمطلب په خپل ځان باندې نظر کېښود. یعنې دا مخالفین یې بېرته راتاو شوه، حتما څه کومه قضیه او پیښه چې دوی ته وروښودل شوه دوی په دې باندې قناعت وکړ. په همدې وخت کې عبدالمطلب په خپل ځان باندې نظر کېښود او دا ویل چې که چېرته الله تعالی لس زامن راکړه او ټول ځوانان شول نو یا به ورنه ذبح کړم، هغه هم په کعبې شریفه کې. بله قصه دا وه چې د فیل واقعه وه. د دې قصې خلاصه دا ده چې ابرهه الصباح الحبشي په یمن کې د نجاشي نماینده وه. ولیدل چې عرب کعبې شریفې ته د حج لپاره ځي، نو په سنا کې ده هم یوه لویه کلیسا جوړه کړه. په ډېرو مصارفو باندې، په ښه شاندارو تجهیزاتو باندې ده وغوښتل چې یو کعبه شریفه جوړه کړي. نو خلک یې د دې لپاره راوغوښتل چې په همدې کلیسا کې حج وکوي، یعنې د بیت الله شریف نه یې رامنع کړي. د ابرهه دا خبره د بني کنانه یو سړي واورېده. نو د شپې په تیاره کې کلیسا ته ننوته، قبله یې په مرداري ورته ولاړه. ابرهه له دې پیښې سره چې خبرېږي واقعا چې ډېر په غوسه شو. 70,000 پیاوړي لښکر یې د مکې په لور روان کړه تر څو کعبه شریفه ونړوي. ځکه ده چې کوم زحمات ویستلي وه، خپل ځای چې ځان ته جوړ کړی و هغه خو له یو توهین و تحقیر سره مخ شو. د ده قهر راغی چې زه به نو کعبه ورانوم. نو په همدې سره ډېر پیاوړي 70,000 پیاوړي لښکر یې د مکې په لور روان کړ تر څو کعبه شریفه ونړوي. ورسره 9 یا 14 فیلان هم په خپله په یو لوی فیل سپور
وخوځېدل تر څو مسنومي منطقې ته ورسېدل. هلته یې لښکرې برابرې کړې، فیلان یې آماده کړل او مکې ته د ننوتلو په تکل کې شول. خو کله چې د مزدلفې او مینا منځ کې د محصر نومي سیمې ته ورسېدل، فیل یې چوش او د مکې په طرف یې قدم نه اوچته. بل هر طرف ته به چې دوی د فیل مخه واړوله یا به یې چوکه، نو فیل به ته ډېر په منډو به ته، خو چې د کعبې شریفې په طرف به مخ شو نو فیل به څمړه. په همدې حالت کې و چې الله تعالی یو سیل مرغان ورباندې وګمارل او هغوی یې په پخو شوي ګوټې وویشتل او دا مرغان چې راتلل د دوی په مخوکو کې، مخوکه یعنی په دغه نول کې داسې پخې شوي ګټې چې ورته وایي، داسې وړې وړې دانې وې یا د خټو په شکل باندې دانې وې چې په مخوکه، یوه په مخوکه او دوه په د خپلو پنجو کې ونیولې وې چې په دغه هر سړي به یې راخوشي کول. هغوی به داسې کول لکه ځپل شوي او خوړل شوي بوس، داسې به یې ګرځول، داسې به شڼېدله. دې مرغانو له ابابیل او قمري سره ورته والی درلود، یعنې ورته څېرې درلودې، اوږدې مخوکې، نرۍ وزرې او پرېړې لکۍ درلودې. نو په دغه صورت سره دوی چې په دغه هر چا باندې به دا ګاټه یا دغه وړوکې تیږه ولګېده، اندامونه به یې وشڼېدل، یعنې بیخي به د اندامونه ترېنه پرېږ شول. د الله تعالی قهر پرې نازل شه. ټول په دې ګاټو ونه لګېدل. هغوی له ډېرې ویرې او وحشت او وارخطایي او ډار نه هره خوا منډې وهلې. یو بل یې تر پښو لاندې کړل چې کتل یې د هر خوا ته به د دوی مړي پراته وه. ابرهه په خپله په داسې یو مرض ګرفتار شو چې د ګوتو سرونه یې وشڼېدل، وولیدل، او تر څو چې سنا ته رسېده نو یو لکه بې بڼکو چورګوړی داسې ترېنه جوړ شوی. نو هلته چې ورسېده، سینه یې دوه پړکه شوه او زړه یې ترې راووته او مردار شو. نو په دې وخت کې قریش د دې لښکرو له ویرې خوړونو، غارونو، د غرو سرونو ته تللي وو. کله چې الله تعالی هغه لښکر دړې وړې کړ نو دوی بیرته ډاډه خپلو کورونو ته راوګرځېدل. دا پیښه د زیاتره تاریخ پوهانو په نظر د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر مبارک میلاد 55 ورځې مخکې د محرم په میاشت کې واقع شوې ده، چې دا نیټه 501 میلادي کال د فبروري میاشت د وروستیو او یا د مارچ له لومړۍ سره سمون خوري. دغه پیښه په حقیقت کې یو مقدماتي او تمهیدي نښه وه چې الله تعالی د خپل رسول صلی الله علیه وسلم او خپل کور بیت الحرام لپاره ښکاره کړه. ځکه وینو په داسې حال کې چې بیت المقدس اوسېدونکي مسلمانان دي، خو مشرکین او د الله تعالی دښمنان ورباندې مسلط کیږي. لکه 508 میلادي کال کې د بخت النصر حمله او همدارنګه 80 میلادي کال کې د رومیانو سیطره. خو کعبه شریفه سره له دې چې اوسېدونکي مشرکان او نصرانیان وه، هغه وخت مسلمانانو تسلط نه درلوده ورباندې. د دې پیښې خبر د وخت په ټوله متمدنه نړۍ کې خپور شو، ځکه هغه وخت حبشې او رومیانو سره نږدې اړیکې درلودلې. فارسیانو خو د دوی هر څه تر نظر لاندې درلودل، یعنی هغه رقابت یا حریفي چې درلودله دوی څېړله او په کمین کې ورته ناست و، دا یې کتل چې رومیان او ملګري یې څه کوي. نو همدا وجه وه چې په دې پیښې پسې فارسیان سملاسي امن ته راغلل. هغه وخت د متمدنې نړۍ مشکل رومیانو او فارسیانو سره دې واقعې دنیا حیرانه کړه. د هر چا توجه د بیت الله شریف مقام او درجې ته راوړه او دا یې ورته وښودل چې یوازې همدا خونه ده چې الله تعالی ورته قدرت او شرف ورکړی او یوازې همدا د تقدیس وړ ده. نو که د دې مقدس ځای کوم اوسېدونکی په نبوت مشرف کیږي یا نو دا د همدې پیښې غوښتنه او مقتضا ده. او په همدې سیمې کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ظهور په حقیقت کې د الله تعالی هغه حکمت په ګوته کوي کوم چې په دې پیښې کې د هغه حکمت په اساس مشرکین په نصرانیانو باندې په داسې طریقې سره برلاسي کړي وه چې د اسبابو له دایرې نه لوړه او اوچته وه. اوس بیرته راګرځو د عبدالمطلب هغه نظر په رابطه باندې.
عبدالمطلب لس زامن درلودل چې نومونه یې حارث، زبیر، ابوطالب، عبدالله، حمزه رضی الله عنه، ابولهب، غیداق، مقوم، صفار، عباس رضی الله عنه. او دا هم کله کله یعنی چې بعضې تاریخ پوهان وایي چې 11 زامن یې درلوده چې یو یې قثم، قاف ت میم قثم ورسره زیات کړی ده، خو ځینې بیا وایي چې 14 زامن یې وه او د هغوی سره دغه قسم په شمول عبدالکعبه او حجل نومونه هم ورسره اضافه کوي. خو بیا هم اختلاف د نظر پکې دا ده او ډیري بیا وایي چې عبدالکعبه همدا مقوم او حجل همدا غیداق او د قسم په نامه یې کوم زوی نه درلود. 6 لورګانې یې درلودلې چې نومونه یې دا دي: ام حکیم یعنی البیضا، بره، عاتکه، صافیه، اروی او حمیمه. اوس راځو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم محترم پلار د عبدالله په رابطه باندې غواړم چې معلومات درکړم. د عبدالله مور فاطمه بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم بن یقظه بن مره وه. د عبدالمطلب په اولادونو کې عبدالله تر ټولو ښکلی، شریف، غوره او ټولو ته ګران او په ذبیح مشهوره وه. ذبیح له همدې امله کله چې د عبدالمطلب یو زامن پوره 10 شوه نو ټول ځوانۍ ته ورسېدل، نور یې د ده ملاتړ او دفاع کولی شوه. نو له خپل نظر نه خبر کړل، یعنی هغه کوم نظر چې عبدالمطلب پر خپله غاړه یا په اصطلاح باندې په ځان منلی وه، له د خپل نظر نه خبر کړل. زامن یې 10 والا راټول کړل او دوی خبر کړه چې ما یو وخت دغسې نظر په غاړه اخیستی وه. نو زامن ورسره ومنله، ټولو زامن ورسره ومنله او عبدالمطلب لاړه، د دوی نومونه یې د پال په غشو ولیکل، ځکه خو مشخص نسی چې احمد محمود څوک. نو د دوی ترمنځ باید قرعه اچول شوې وه چې په دې 10 زامنو کې باید کوم یو ذبح شي. د دوی ترمنځ باید قرعه کشي شوې وه. په دې وخت کې د خپلو 10 واړو زامنو د پال په غشو ولیکل او بیا یې د حبل منجور ته ورکړل. منجور غشي سره ګډ کړه او بیا یې یو ورنه راوویسته. ګوري چې د عبدالله نوم راوتلی ده. نو عبدالمطلب چاړه راواخیسته، خپل زوی یعنې عبدالله یې راونیو تر څو کعبې ته یې بوځي او هلته یې ذبحه کړي. خو قریشو خصوصا د عبدالله ماما خیلو او ورور یې ابوطالب عبدالمطلب له دې کار نه منع کړ. عبدالمطلب ورته وویل نو چاره څه ده؟ زه خو باید خپل نظر ادا کړم او څنګه یې ادا کړم که دا کار ونه کړم؟ دوی ورته وویل له فلانۍ عرافې ښځې نه په دې هکله مشوره وغواړه. عبدالمطلب عرافۍ ته ورغی، هغې ورته وویل چې د عبدالله او 10 اوښانو ترمنځ قرعه کشي وکړه، یعنې پچه واچوه. په دې سره عبدالمطلب راغی، د عبدالله او د اوښانو ترمنځ پچه اچوله یا قرعه کشي یې کوله. ګوري چې بیا د عبدالله نوم راوځي، بیا یې 10 اوښان اضافه کړه چې یعنې اول وار یې 10 نیولي وو عبدالله، بیا چې د عبدالله نوم راووته بیا 10 نور اضافه کړه 20. یعنې یو خوا یوازې عبدالله مخاطب ده او بلې خواته 10 اوښان پرې زیاتېږي. په همدې سلسلې سره دغه عملیه یا دغه کار 10 وارې تکرار شو تر څو چې اوښان 100 ته ورسېدل. کله چې اوښان 100 ته ورسېد، د 100 اوښانو او د عبدالله مبارک ترمنځ قرعه کشي وشوه. په دې وخت کې د 100 اوښانو پچه راووتله یا قرعه راووتله. هماغه و چې عبدالمطلب 100 واړه اوښان حلال کړل، ذبح یې کړل، حلال یې کړل، هېڅوک یې ترېنه نه منع کول، نه حیوان نه انسان، هر چا چې هر څومره په هر ډول یې ترېنه وړل، ورته ویل چې تاسو ویسئ او استفاده ترېنه وکوئ. له دې پیښې نه مخکې په عربو او قریشو کې د دیت بیه 10 اوښان وه، یعنې که هغه دیت هدف دا چې خونبها که چا به قتل وکړ و هغه به خونبها ورکول نو 10 اوښان به وه. خو له دې نه وروسته 100 اوښان شو، 100 اوښانو ته دغه شمېر ورسېد. اسلام هم همدا 100 اوښان تایید کړل او په دې هکله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم
فرمایي زه د دوو ذبیحانو یعنی اسماعیل علیه السلام او عبدالله زوی یم. عبدالمطلب خپل زوی عبدالله ته آمنه بنت وهب بن عبدمناف بن زهره بن کلاب په نکاح کړه. آمنه هغه وخت په قریشو کې د نسب او مقام له پلوه تر ټولو غوره ښځه وه. پلار یې د نسب او شرف له پلوه د بني زهره مشر و. د عبدالله او آمنې واده په مکه کې ترسره شو، خو له واده نه څو موده وروسته عبدالمطلب هغه مدینې ته واستوه تر څو دوی ته خرما ویلوي. عبدالله لاړ او هلته مدینه کې وفات شو. او ځینې وایي چې عبدالله د تجارت لپاره شام ته تللی او بیرته د قریشو له یو کاروان سره راتله چې مدینې ته راورسېد. عبدالله مریض او هلته په 25 کلونو عمر سره دا محترم وفات شو.